د امنیت شورا له لوري په غزه کې د عاجل اوربند د مسودې د تصویب په اړه د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري په غزه کې د عاجل اوربند د مسودې د تصویب هرکلی کوي او د دې ترڅنګ د حماس او په ټوله کې د فلسطیني ولس د هغه موقف چې د اوربند د دوام د ټولو اشغالګرو ځواکونو د وتلو، غزې ته د بشري مرستو د رسولو، خپلو سیمو ته د بېځایه شویو فلسطینیانو د بیرته ستنېدلو، د غزې ښار د بیا رغولو او محاصرې ختمولو غوښتنه کوي، تایید او ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید هر څه ژر په غزه کې د اوربند پلي کول یقیني کړي او د روان بحران مخه ونیسي. په عین حال کې د افغانستان اسلامي امارت د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا او بانفوذو هیوادونو غږ کوي چې له پرېکړه لیکونو هاخوا د فلسطینیانو د نسل وژنې د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي او د فلسطین د قضیې د اساسي حل لپاره عادلانه لارې چارې ولټوي.